پخوانی ولسمشر حمید کرزي له طالبانو مهمه غوښتنه وکړه دا چې نوموړي څه غوښتنه کړې جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. پخوانی ولسمشر حمید کرزي له طالبانو د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدا غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي د زمري د 28مې نیټې په اړه په خپل بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي چې افغانستان په رښتینې توګه د خپلواکۍ څښتن شي او د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدا غوښتنه یې هم وکړه. حمید کرزي دارنګه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو لپاره پرته له ځنډه د بین الافغاني خبرو اترو د پیل غوښتونکی شو. پخواني ولسمشر لیکلي دي یقینا چې دغې سترې ملي موخې ته د رسېدو د پردیو له احتیاجه د خلاصون یوازینۍ لاره د علم او پوهې ترلاسه کول دي. ښاغلي کرزي له طالبانو وغوښتل څومره چې ژر کېدی شي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې خلاصې کړي. پخواني افغان ولسمشر د خپل بیان په یو بله برخه کې یو ځل بیا پر بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کړی دی او لیکلي دي چې بې له شکه د اوسنیو ستونزو څخه د وتلو او د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره ملي یووالی او له ځنډ پرته د بین الافغاني خبرو پیل دی. کرزي تر دې وړاندې هم د طالبانو او نورو افغان ښکیل لوغاړو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدا خبره کړې وه. نړیوالې ټولنې هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره د سیاسي او مدني بنسټو سره خبرې اترې وشي، خو طالبان تر دې دمه دغه غوښتنو ته غاړه نه دی ایښې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه موږ سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ او د راښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له مننې او مننه چې موږ ته تر بیا ښه وخت ښې چارې